اسامه څوک و؟ زده کړې یې چیرته کړي؟ ولې د سعودي حکومت د اسامه شتمنۍ منجمده اعلان کړه؟ دا او داسې نور معلومات په نننۍ چمتو شوي ویډیو کې. اسامه بن لادن د مارچ په 10 د 1950 زیږدیز کال د محمد بن لادن په کور کې پیدا شو چې په 52 خویندو او ورونو کې 18 نمبر و. پلار یې له اصله د یمن و. په 1913 زیږدیز کال کې سعودي ته ولاړ او د جدې ښار په بندرګاه کې کار پیل کړ چې له همدې ځایه د سعودي د حاکمې کورنۍ سره اړیکې پیدا کړې. د ابن لادن اړیکې د فیصل سره هغه وخت نورې هم کلکې او ټینګې شوې کله چې د فیصل بن عبدالعزیز او ورور یې سعود ترمنځ اختلافات پیدا شول. ابن لادن د دوی ترمنځ روغه جوړه کې ډېرې هلې ځلې وکړې خو بریالی نه شو. په 1989 زیږدیز کال کې د اسامه پلار محمد بن لادن د مسجد اقصی ودانولو ته ملا وتړله. همدارنګه د حرمین شریفینو د بیا ودانۍ کار هم د ده تر غاړه و. اسامه لا کوچنی و چې پلار یې د الوتکې په یوه پیښه کې وفات شو. د پلار زوی مشر زوی سالم بن لادن ونیوه. سالم هم په ټکزاس کې د الوتکې د لوېدو له امله وفات شو. نو مشري اسامه ته پاتې شوه. ویل کېږي چې د ورور د وفات څخه وروسته اسامه 300 میلیونه ډالرو په اندازه سرمایه درلوده. اسامه ابتدایي، ثانوي او لوړ زده کړې په جده ښار کې ترسره کړې. اسامه په لوړو زده کړو کې د لیسانس کولو لپاره د اقتصاد پوهنځی خوښ کړ. دلته ځینې خلک وایي چې اسامه لیسانس په سیول انجینرۍ کې کړی خو د اقتصاد پوهنځي څخه د لیسانس برایلیک اخیستل یې موثق دي. د تحصیل په دوره کې د اسلامي امت دوو بارزو شخصیاتو محمد قطب او شهید عبدالله اعظم سره د هغوی د کتابونو له لارې هم فکره شو. اسامه د کتابونو د مطالعې څخه وروسته د دوی له مفکورې او نظریې څخه خورا متاثره شو. د اسامه استادان د ده په اړه وایي چې نوموړی خورا خاموش، نرم، آرام او شرمناکه هلک و. خپل کار یې په خپل وخت کاوه. له نورو هلکانو سره یې خورا توپیر درلود. په خپل ځان یې ډېر اعتماد درلود. په زور یې نه خندل او همیشه به یې تبسم کاوه. شورویانو چې په افغانستان مستقیما یرغل وکړ، اسامه دا مهال په سعودي کې و. د رسنیو له لارې د افغانستان له وضع څخه خبرېده خو غوره یې وګڼله چې نیغ په نیغه حالات وڅاري. اسامه نه غوښتل چې د رسنیو دروغ او رښتیا ګډ سره ومني. همدا و چې د کراچۍ له لارې پېښور ته راغی. په پېښور کې د جهادي مشرانو سره وکتل. د افغاني جهاد د قضیې په ټولو جوانبو یې ځان پوه کړ. په دې قانع شو چې قضیه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټول اسلامي نړۍ ده او د خورا زیات اهتمام وړ ده. اسامه نږدې یوه میاشت په پېښور کې تېره کړه او له هغې وروسته بیا سعودي ته لاړ. اسامه چې سعودي ته ورسېد نو سم د لاسه د کورنۍ غړي، خپلوان او انډیوالان د سترګو له لیدلي حال څخه خبر کړل. په سعودي کې د افغان مجاهدینو لپاره د مالی مرستو پر راټولولو بوخت شو چې څه مال یې راجمع کړ نو یو ځل بیا پاکستان ته ولاړ. په پاکستان کې اسامه د مجاهدینو په مرکزونو او د مهاجرینو په کمپونو شخصا پخپله ګرځېده. د هغوی احوال یې اخیسته او مالی مرسته یې ورسره کوله. اسامه په 1940 زیږدیز کال د عربو مجاهدینو لپاره د بیت الانصار په نوم مرکز جوړ کړ. بیت الانصار د عربو مجاهدینو لپاره لومړی تمځای و. دلته د عربو مجاهدینو استقبال کېده. د افغانستان د وضع څخه خبرېدل او بیا جهاد ته لیږل کېدل. په 1980 زیږدیز کال کې د خپل تنظیم د ساحې د پراخوالي لپاره یې هڅې پیل کړې. د مجاهدینو لپاره یې 6 ستر روزنځایونه جوړ کړل. د هغوی په فکري او بدني روزنې یې پیل وکړ. دی پوهېده چې عرب مجاهدین چې دلته ښه وروزل شي د ټول اسلامي نړۍ لپاره او په ځانګړي ډول د عربي هیوادونو لپاره قیادتونه دي. اسامه د ملګرو سره د سجل القاعدې په نوم مرکز تاسیس کړ. د دغه مرکز موخه او هدف دا و چې عرب مجاهدین او یا نور بهرني مجاهدین چې افغانستان ته د جهاد لپاره راتلل د هغوی بشپړ تفصیلات دوی له ځان سره ثبت کړي. د مثال په ډول کله راغلل، کومې جبهې سره لاړل، چیرې ټپي شو، شهید دی که ژوندی، اسیر دی که آزاد او داسې نور معلومات دوی له ځان سره ثبتول. دغه د نوم ثبتونې مرکز د وخت په تیریدو سره د تنظیم شکل اختیار کړ.
اسامه په 1989 زیږدیز کال کې بیرته سعودي ته ولاړ. تر 1991 زیږدیز کال پورې په سعودي کې پاتې شو. بیا د دوهم ځل لپاره افغانستان ته راغلو. اسامه په 1991 زیږدیز کال کې سودان ته پټ د ملګرو سره سفر وکړ. تر دې مهاله چې پیسې لا منجمد نه وي، د سودان د دولت سره په پراخه پیمانه کومکونه وکړل. اسامه د بیا رغونې ټیکې، د باغونو جوړول او د خرطوم او بور سودان ترمنځ سرک اسامه په شخصي مصارفو جوړ کړ. په 1992 کال کې اسامه چې په سودان کې اوسېده، د سعودي حکومت لخوا ورته څو وارې وړاندیزونه وشول چې سعودي ته بیرته راستون شي، خو ده ونه منله. همدا و چې د ده ټوله سرمایه منجمده کړه او 2 کاله وروسته یعنی په 1994 زیږدیز کال کې د سعودي تابعیت هم ورختم کړ. اسامه باندې دا تور هم و چې د ریاض په چاودنه کې د ده لاس و. له دغو پیښو وروسته د امریکا او سعودي حکومت سودان باندې خورا زیات فشار واچولو تر څو اسامه له سودانه وباسي. همدا و چې اسامه په افغانستان کې د هغو مجاهدینو سره چې د ده پرې له پخوا اعتبار و او کلک انډیوالي ورسره لرله تماس ونیو. اسامه له مولوي محمد یونس او مولوي جلال الدین حقانی سره چې په ننګرهار کې خورا زیات نفوذ لرلو اړیکې ټینګوي او له سودان ننګرهار ته راځي. دا هغه وخت و چې طالبانو په بشپړه توګه ننګرهار نیولی و. اسامه په ننګرهار کې خپلو کارونو ته ادامه ورکوله چې طالبانو کابل ونیوه. طالبانو چې د افغانستان 95 سلنه ځمکه باندې حاکم شول، مشر ملا محمد عمر اسامه ته افغانستان ته په راتګ ښه راغلاست وویل. د هغې حمایت اعلان کړ او کندهار ته یې وبللو. په دغه موده کې سعودي چې د طالبانو سره سفارتي اړیکې درلودلې، له طالبانو څخه یې په څو وارې د اسامه د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو د سعودي غوښتنه د افغاني دود سره په ټکر وګڼله، ځکه اسامه د افغانانو د میلمه په توګه په افغانستان کې اوسېده. طالبانو دا ډېره نازواني ګڼله چې خپل میلمه د دښمن ته په خپلو لاسونو ورکړي. هماغه و د سعودي غوښتنه رد او د اسامه حمایت جاري وساتلو. اسامه د افغانستان او پاکستان علماو څخه داسې فتوا صادره کړه چې د اسامه دریځ چې په خلیج کې د امریکایي ځواکونو په اړه یې درلوده تایید کړ. اسامه په علني توګه د امریکا په خلاف جهاد اعلان کړ. همدارنګه په یوه خبري ناسته کې په امریکا د بریدونو ګواښ هم وکړ. په 1998 زیږدیز کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو چاودنې وشوې چې امریکایي چارواکو د دغو چاودنو تر شا د اسامه لاس وباله. امریکایانو د دې په بدل کې د هغه د دواو کارخانه چې اسامه په سودان کې جوړه کړې وه بمبار کړه. همدارنګه په خوست او کندهار یې څو توغندي وویشتل چې اسامه له خپلو ملګرو سره پکې بچ پاتې شو. له دغو چاودنو وروسته امریکا په طالبانو نور هم فشار زیات کړ. له طالبانو یې اسامه وغوښت، خو په هر وار طالبانو د امریکا غوښتنه ردوله. په 1999 زیږدیز کال کې اسامه د امریکا د FBI په تور لیست کې شامل شو. اسامه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په یوه ناسته کې علنا د امریکا په خلاف د جګړې اعلان وکړ. همدا و چې د اسامه ملګرو 4 امریکایي الوتکې پټې کړې چې 2 الوتکې د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز د 2 ودانیو سره د سپتمبر په 11مه په 2001 کال کې ټکر کړې او دغه 2 سترې ودانۍ له منځه یوړې. 3مه الوتکه په پنسلوانیا کې وغورځېدله او 4مه الوتکه د پینټاګون د امریکا د دفاع وزارت سره ټکر کړه. په دغو پیښو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. د امریکا لپاره په افغانستان د برید کولو پلمه برابره شوه. له طالبانو یې غوښتنه کوله چې یا خو به اسامه راکوئ او یا ځان جنگ ته تیار کړئ. د اسامه د ورکړې خبره طالبانو په هیڅ شکل سره نشوی منلی. امریکا د پاکستان له کراچۍ د بحر له لارې د اکتوبر په 9مه په 2001 زیږدیز کال کې بمبار وکړ. د ځمکې له لارې شمالي تلوالې او پخواني پاتکیانو طالبانو سره جګړه پیل کړه. تقریبا 2 میاشتو مقاومت څخه وروسته طالبان مات شول. حامد کرزی ولسمشر وټاکل شو او طالبان غرونو ته وختل. اسامه بن لادن، ایمن الظواهري او د طالبانو مشر ملا محمد عمر پټ شول. امریکا د خپل ټول توان سره په دې ونه توانېدل چې دوی پیدا کړي. بلاخره اسامه بن لادن د دوشنبې په سهار د 2001 زیږدیز کال د می میاشتې په 2مه د امریکایي بحري ځواکونو په عملیاتو کې چې 25 تنو پکې برخه اخیستې وه د پاکستان په هیبت آباد ښار کې چې دی پکې له څو کلونو راهیسې اوسېدلو د زوی په شمول په شهادت ورسول.
اسامه چې د کوم هیواد تابعیت نه لرلو، کوم هیواد په رسمي توګه د هغه جسد ونه غوښته، نو امریکایانو په همدې پلمه مړی په بحر العرب کې وغورځاوه. د اسامه بن لادن غایبانه جنازې په افغانستان، فلسطین، یمن، عمان، کویت، پاکستان، سودان او نور هیوادونو کې وشوې. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.